احادیثو کې راځي په پل صراط د دوزخ د پاسه یو پل دی چې خلک پې تېرېږي چا چې غیبت کړي او معافي نه یې غوښتې د هغه کس نه چې څنګه روان شي چې جنت ته لاړ شم الله پاک به یې ودرئ نه شي تللی جنت ته په پل صراط په دې ګیټ کې ودرولی شي ورشه چې چا غیبت دې کړی پردو سره د معاملات دي ورشه د هغې نه معافي وغواړه چې معافي وغواړي به ورته محکوم ده نه بدله راکړه نو بیا به څنګه یي څه درکړم یو څو منځونو ثوابونه راکړه روژې دې کړي جوماتونه دې جوړ کړي دي د خدای په لار کې او جهاد کې او تبلیغ کې پیسې لګولې شابه کا چې دغه ثواب دې نه راکړی نه دې به خم بیا به سکې چې بخي دې نه بیا به سکې د دې وجې نه حضور علیه السلام وایي آخرت کې به معافي غوښتل چې ما ته نه زه اوس معافي غواړم که ما چا پسې کنځلې کړي که ما چا ته سپکه خبره کړې که ما چا حق تلفي کړي مالی یا جانی بدن ته یا مال ته ما نقصان رسولي زه ولاړ یم ما نه بدله اخیستې شی په ولاړ بیان کوم وی راشئ ما نه بدله والی خلک ناست وو دا څونه ګران کار دی چې یو لوی پیغمبر هغه صحابونه چې د هغې دپاره خپل سر هم ورکوو د هغې د عزت دپاره او د داسې لکه دغه و د هغې نه زارېدل او دوی د هغې نه مینتونه کوي ما معاف کړې ما معاف کړې آخرت کې بیا معافي چې ما ته بیا غوښتل نه یي څه پته لګي آخرت چې قصه ختم شي نو بس بیا یو طالب پاسېدو صحابي شاته وی صاحب زه تاسو ما ته یو ځل په دغه د په لخته دې والي وم په نوک باندې یا لخته نو زه هغه بدل دنه غواړم هغه ورته ویل چې ما بدني تکلیف رسول راشه بدن مال بلکل حضور پاک ورته یې راشه او زما بدن حاضر دی چې څنګه ډب وباسي او څنګه کې راشه بدل لخته بس را روان شو چې دلته راغی حضور علیه السلام ورته وځرېد ما نه بدل واله هغه تاسو ما له په ملا په تشي کې دغه راکړو لکه چوکا یا لخت نو به چې راغی نو حضور علیه السلام ته وایي چې ستاسو خو ستا چې زه والم لخته باندې لګېدلم په لاس نو هغه زما کمیس نه و جامې هم نه وې د خلکو یا وې په هغه ورځ به اوښ کې وي یا ګرمۍ کې نو زما کمیس نه و سرمن دې له والې وه تشې شاته او تاسو خو جامې یې جوړې دي او صادر دې یې جوړې نو جامو کې خو هغه شان نه خوږېږي بدله به پوره علم حضور پاک سره مو صادر اوچت که داسې او دې د شانه راغی اونښته و پورې مهر نبوت هغه یې ښکل که ښکل که وایي زما چې بیا اعلان یې وکړو ما ګستاخي کړې وه نو تاسو چې معافي وغواړئ راشه بدله والې ما یې دا موقع ده دا شا واله لږه ښکل که بل شکل نو بې ادبي مې کړې ده ښکل مې کړه دا مې زړه ارمان و او په جامو کې خو هغې ته خوله نه رسېده نو کمیس مې دنه اوچت که نور مې څه مطلب نه و بدله اخېستل ما دا ښکلولو او بس به او زه تاسو نه معافي غواړم واپس په دې درخواست باندې واپس یې معافي وغوښته معافي دې سړی غواړي البته سړی معافي وغواړي چې نه د خدای دپاره څه کړي نو پکار دی چې هغه یې معاف کړي نو خدای پاک به دې معاف کړي ان الله یحب العفو فاعف عنا خدای معافي خوښوي او سړی دی چې نه معافي وغواړي په خاص سره یې په ټلیفون بس دې ته وایي چې ته ضرور ذکر کې مسلمان چې هغه پې بد ګڼي وإن كان فيه صحابي وایي که دا کار پکې وي لکه ته یو سړی چرس کې پټو یا سینما ګوري څوک دې خبر نه پټه ګناه کوي او ته وایې هغه داسې کوي داسې کوي ښځو ته یې کتل پلانکې کار یې کوه هسې بېسه تا ته یې څه نقصان نه در رسولی نه د هغه ګناه څه متعدي وي او نه څه د ظلم ګناه وي نو هسې ذاتي ګناه وي سړي فلم کتلي پټو کېدای شي هغه توبه وکړي ته ته خبر نه نو ته وایې د داسې کول داسې کول وي که هغه کې وي وإن کان فی که وي پکې یعنې که حق وي چې ته یې جوړې زه رښتیا یم غیبت هم هغې عیب او ګناه بیان ته وایي چې هغه رښتیا وي او چې رښتیا نه وي خو هغه بهتان دی د دروغو داغ لګول دی په خلکو کړی هم نه دی او بیا هم کې خو ډبل ګناه شو په قرآن شریف کې راځي ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو کې د یو کس د بل کس غیبت نه کوي پیشې شا سپکې خبرې کول چې هغه پې خفه کېږي که هغه یې واوري نو دا به نه کوي او د دې داسې مثال دی یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه خدای پاک ستاسو زمونږه اصلاح کوي او زړه م ترې توروي او موږ ترې اړئ علاج هم کوي لکه دا تصور وکړه چې دا پردي کس پسې خبرې کول دا داسې دي چې ستاسو دا خوښه ده یحب احدکم تاسو کې یو کس دا خوښوي چې دی دا مړ رور مسلمان رور غوښې وخوري دا خوښه ده
جواب یې دا چې دا د چا خوښه نه ده نو چې دغه نه خوښی چې د ورورو جمدې نه مړ ورور او د هغه غوښې خوراک د هغه غوښې د مړ ورور غوښې خوري عام انسان هم نه یو د انسان غوښې خوراک دی آدمخور ورته وایي چې څوک آدمخور یې هغه څومره هلکه دا پلانکي انسانان خوري نو بس توبې به وباسي نو چې څنګه هغه بد ګڼي نو غیبت هم بد وګڼه او بیا چې عام انسان دی آدمخور بیا رور مسلمان نو بیا رور مسلمان خوراک یو پردی کسی عام سړی دا خو لا بده شوه او بیا چې رور جمدیم نه مړي نو مړ رور باندې خلک رحم کوي سنبالي یې او ته ترې غوښې شوکې او هغه خوري نو دا ډېره بده خبره ده درې طریقو سره د دې مذمت بیان شو یعنی آدمخوریم ده بیا رورخوریم ده او بیا جمدې نه دی مړ هغه څوک نه خوري یعنې ډېر بد ګڼي یعنی انسان تنفر کوي کرکه کوي ځان ترې ساتي نو د غیبت او پیششه چا پسې خبرې کول چې هغه ذاتي د هغه ذاتي عیب یې ذاتي ګنۍ هغه د هغې پټول غواړي او هغه ته ښکاره کوي نو دا کار ښه نه دی اگر چې نفس او شیطان خو سړی ګرموي دا داسې ګناه ده چې یو مجلس ته خالی نه دی یو معاشره ته خالی نه ده سړي ښځې ولیان امیان عرب عجم بس چې کیني نو بس بیا به دي دا بل پسې خبرې کوي او دا د کبر نښه ده که نه چې بل ورته سپک کاري نو سخته ګناه ده یو احادیثو کې راځي او تاسو به اورېدلي یو دوه زنانه کېناستې نو زنانه غیبت د سړو نه زیات کوي خو چې کېني نو یو خبره او قصه به روس پر دی د قصې په شکل کې چې خلکو په سپکې خبرې کوي یا ټایم پاسي پې کوي وخت پې تېری راځه چې وخت پې تېر کړو راځه چې هسې ګپ یعنې ګپ شپ او د قصه ګویۍ په شکل کې او هسې هغه مجلس ټیم پاس کولو په شکل کې او بل کس د جامې او ښکلو دپاره ته په دې باندې وخت تېری او یو وی او بل یې اوري نو ویلې هم ګناه ده اورېدل هم ګناه ده او هغه هم پکې ژبه ووښي هغه هم څه ووایي او دې م ووایي نو یو دوه زنانه وې د هغې روژه وه خو چې کېناستې نو ګپ خبرو کې خبرې راځي او شیطان یې خو بیا هغه طرف ته بوځي نو هغې غیبت وکړه د یو بل کس یو وی او بل هم پکې حصه اخیستي بیا بس هغې باندې تنده راله تږې شو حضور علیه السلام مسلې به خو راتلې نوې نوې یاره روژه ده او ډېرې خوداغرې ده او بس مړه کېږي شونډې وچې شوې او تنده پرې راله اوس څه وکړي روژه پوره کړي نو مري او که رو بې حاله پرېوتې دومره سختي پرې راله په هغه روژه کې چې د تندې نه ژبې راوځي او د هلاک کېدو یره ده صاحب ستاسو څه حکم دی حضور علیه السلام ته صحابه راغله هغې ورته وي چې دا حضور علیه السلام خدای پاک په وحی سره ډېرو خبرو نه خبرو اخبارات به راتلل ورته وایي هغې غیبت کې لګیا وې یعنې روژه هم وه روژه خو چې د حرامو نه روژه یې که نه دې ته اصلي روژه وایي نو دوی خو خلاص کاک نه پرهېز وکړو خو د پردي غیبت چې دا یو سخته ګناه ده او ګناه کبیره ده د هغې نه یې پرهېز ونه کړه روژه هغه شان نه ده او ثواب هم کمی وایي دا زنانه ماله راوغواړئ دواړه یې راوغوستې مخامخ رالې ورته یې یو لګن یو خانک کاسه راوړه یو لوښی راوړو او بس د دې زړه هم خراب و زړه یې جوشېده او طبیعت یې هم خراب و چې څه وکړي وایي دې کې دغو کې دی ورته ونیسئ بس چې الټې وکړي چې الټې وکړي نو وینې زوی او پیپو او د غوښو په شان ټوټې د دواړو الټې قی وکړو په ډوکه وکړو وایي تاسو د بل مسلمان غیبت هم کوو غیبت خدای چې د بل مسلمان غوښې خوري یعنې دقه شان الټې ورپې لګېدلي او چې څنګه دا خدای پاک د هغې سزا او د آخرت کې چې کومه سزا ده چې د وینو نهونه او وینې د خولې نه او ټوټې به ځي الله پاک په دنیا کې د معجزې په شکل کې ښکاره کړه دې ته مثالي شکل وایي د هغې دا به آخرت کې وي خو د هغې سزا دی په یو مجلس کې دا ټولو خلکو کاسه کې وینې وکتې دا مه کوئ دا قرآن شریف کې نه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل د بل کس غوښې په خوراکې یعنې ستاسو تاسو چې ګناه کوئ دقه شان به خرابېږي ایو خو ښکلي خلک وو خو د سبق دپاره دې ته وویل شو سړی د چا سپکه کوي په خوله باندې هم دا ده او که په اشاره باندې وکړي اشارو کې لکه سړي قد ټیټي وي یا ډېر لوړ وي نو دې مړه خو دومره دی یعنې هغه سپکوالی کوي که نه هغه قد سره ستا څه کار دی که لوړ دی او که مندرې دی
یو خو معرفت لپاره بیان کوي چې یاره کس داسې دی ویې پېژنه راځي به نور دنګ سړی دی یا برابر دی یا یو ته د هغه د سپکوالي لپاره کوي. یو ځل عایشې بیبي رضی الله عنها هغې د حفصې بیبي د صفیه بیبي د یهودو د سردار لور و حضور علیه السلام بیبي وه نو بنو کې خو خبرې راځي بنې وي نو هغه څه خبر راله نو په لاس باندې خدای مکه اشاره کړو په طور نقل چې هغه داسې په خولې ونه وی چې لنډه ده د قد نه لږه کمه وه صفیه بیبي نو خاوند یې را حضور پاک کړې وه حضور پاک سلم په قهر وی داسې خبره دې وکړه دومره زهر لیلا که دا په اوبو کې واچولی شي نو دا سمندر کې دا ټول سیندونه به تراخه زهر کړي یعنې د دنیا اثر د دې غیبت اثر هغه ډېر تریخ دی چې په لاس باندې نقل مو کې په خوله ونه وی اشارتن وی یا کنایتن وی یا صراحتن ښکاره وی چې هغه داسې دی یا هسې په خوله چپي په خوله یې څه نه وویلې چې داسې ده حضور پاک ډېر خفه شو وي دا څه کې دا دومره ترخه خبره چې خوږې اوبه به د ټولې دنیا چې هغې کې ګډې شي دا به ټولې ترخې زهر کړي. البته بعض صورتونه عالمان وایي چې هغې کې سړی غیبت وکړي نو هغه صورتن غیبت دی خو هغه جایز دی هغه داسې راځي او په قرآن شریف کې راځي خدای پاک فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء خدای پاک بده خبره نه خوښوي یعنې د چا باره کې سپک زبان استعمال کې یا د هغو یو کاره کې دا خدای پاک نه خوښوي جبې الا من ظلم مګر هغه کس چې په هغه باندې ظلم وکړي شي مظلومي نقصان ورته یو کس رسولي غلې دې کړي هغه باندې څه بل څه تاوان او ډېر ډاکې دې کړي بل څه نو مظلوم هغه ویلی شي هغه کس ته هم ویلی شي چې هغه د ده د نقصان تدارک او د ده نقصان ختمولی شي او دله دا کار کولی شي چې ما ته پلانکي دومره نقصان رسولی دی ته پکې منډه ترنډه ووه ما نه یې غلا کړې ده ما نه یې ځمکه نیولې ده ما نه یې پیسې سارې کړې دي او دا رنګې ډاکې رانه کړې ده لکه یو سړي نه غله وشي هغه تاڼېدار ته وایي چې پلانکي ما نه غلا کړې ده او تا غره وواړه او دغه که نو سړي نه غلا شوي نقصان ورته شوي نو دې وخت کې هغه ویلی شي داسې کس ته ویلی شي تاڼېداري اسپي وي ډسپي لکه د مجرمانو نیولو ډیوټي وي او داسې کس چې هغه تدارک نه شي کولی هغه ته وایي ګوره پلانکي ما نه زما ځمکه ځان پسې لیکلې ده زما دوکان یې اخیستی دی زما باغ یې قبضه کړی دی زما پلازه یې اخیستې ده زما کور کې پروت دی اوځي نه او بله شپه باندې غله راوستو او بیا یې نیولي دغه دي زما نه یې غلا کړې ده ما ته لار کې ناست و ګاډۍ ما نه وتښتو نو دا ویلی شي هغه کس ته چې هغه دا کار کولی نه شي او که داسې کس چې هغه کولی شي دواړو ته یې ویلی شي انسان د فطرت لحاظ کړی دی ګرمي یخني ولا اسکاک دا فطري امور دي تا نه چې چا غلا کړي ته به چا ته وایې ما نه یې ځمکه نیولې ده ما نه یې زوی تښتولی دی ما نه یې مال تښتولی دی دا ویلی شي دا روا دي او دا ګناه نه ده ځکه انسان خدای پاک د انسان د طبیعت خیال ساتلی دی او یو هسې هغه یاره مړه هغه چرس کې یاره هغه مخکې کال یو کال یو لس کاله مخکې ما لیدلو سلیمان راووتم هغې پلان کې خو د هغه شراب ځان له څکلي دي نو خو تا ته نقصان نه دی رسولی ورشه ورته یې ګناه پرېږده خو جدا خبره نصیحت کې یا د شراب نوشۍ سزا ورته بیان کوي اواز او جدا خبره ده خو نو سړی مظلومي او د ده مال چې اغشتي نو دی ویلی شي دا روا دی دا د قرآن شریف نه ثابته ده یعنې ظاهر کې غیبت کاري چې هغه غل دی ډاکو دی غاصب دی ګنکپ دی او سارق دی دا ویلی شي خدا دا مظلوم دی مظلوم ته د وینا حق شته الا منظر یو صورت دا دی او دویم صورت داسې سړی وي چې خطرناکي مضري مفسدي ته وایې دی به یو فتنه خوره کړي او خلک به په نقصان کې واچي نو دا ویلی شي دا حضور علیه السلام کړی دی یو سړی روان و حضور علیه السلام وی بیصاف العشیره دا په قبیله کې ډېر خراب سړی دی او بد سړی دی عایشه بي خو عالمه وه چې تاسو خو خلک د غیبت نه منع کوئ ته په ټولو خلکو کې خراب سړی دی او ډېر مضر دی مفسد دی خطرناک دی حضور علیه السلام ووی داسې تېر شو لکه را روان اوس چې راغی حضور سره میلو شو ډېر په نرمۍ ورسره حضور خبرې وکړه علیه السلام چې څنګه د هغې اخلاقو خلکو سره عایشه بیبي به هر څه ته کتل هغې علم هغه ظاهر کې خو تاسو چې بد سړی دی نو دا خو غیبت دی ذکر وکړه اخاک بما یکرهو که هغه ووري خفه به شي ورته وایي صاحب چې لا راغلی نه تاسو وایي چې ډېر بد سړی دی او چې راغلی
نو بیا یې ورسره نرمې خبرې کولې او پستې پستې او یعنی خاطر دې کو او ډېر خوش اخلاقي لکه د حضور خدا خوی نو هلته دې بد ووي او بسې نو ظاهر کې ګورم لرې چې ونه بده یې ګڼه او چې راغی نو بیا ورسره ښه دغه کې رویه کې دا ولې دا خو غیبت شو اوس به څه کوي نو حضور علیه السلام ورته وایي بعضې کس داسې وي چې هغه شر او فساد خورئ نو خو که هغه ته ته مخامخ وې نو هغه فتنه نورم اور بلې تا به څه ویلي دي زوی به دنه تښتولي تا به تښتولي یو یې دنه اغوښتی بل هم دنه دي خطرناکي تا نه یې اغوښتې د بل ملګري نه به والي ما ستاسو د بچکولو دپاره ووایي ستاسو د بچکولو دپاره دا ملګری دا خبر شي چې دا خو ګنکپ دی دا خو ډک دی دا خطرناک دی نو د خلکو د بچوالي دپاره د ظالم د ظلم او د مفسد د فساد او د ضرري انسان د ضرر نه بچکولو په شکل کې ته هغه ویلی شي د زړه په راسې اوښکنه د دې خلکو بچوالی کوم ځکه که دوی دی نه وویلې سبا به دې د هغه په جال کې راشي او دې به ګیر شي دا بل طالب هم پکې ګیر شي دا بل کس هم پکې ګیر شي یعنې دا مې ستاسو د بچوالي دپاره وویله نو دا ویلی شي دا خو حضور علیه السلام د احادیثو نه معلومه ده یا یو سړی وي بل چا پسې دغه کوي هغه نقصان ورته رسوي یا د هغه لور غواړي نکاح ورسره کوي او هغه کې څه فرق دی دا نه تپوس وکړي نو هغه څه د هغه د بچکولو دپاره وروره دغه هلک له دا لور ورکوي یا دا خور ورکوي ما ته چې څونه معلومه ده نو داسې دی که نه نو د هغه نور ستا ورسره د هغه د سپکوالي دپاره تا نه تپوس وکړو نو د هغه د بچوالي دپاره هغه ته داسې هغه بچکولی شي هغه دا ویلی شي مظلومي یا نقصان ورته رسولي او که داسې ذاتي د هغه عمل یې بیل نو د هغې ویل هغې اجازت به یې نشته د غیبت نه بچ کېدل ډېر ګران دي الله دې وساتي او ښه دا ده چې سړی چا غیبت کړي د هغه نه دې معافي وغواړي لکه هسې یو په سر وخت خبرې کوي بعضې کس یو تا ته څه نقصان نه ده رسولی تا نه غلا نه ده کړې تا نه ډاکه نه ده کړې خلکو ته هم څه نقصان نشته بس ذاتي ځان له څه پټ کار کوي او کور کوي نقصان یعنې ذاتي ګناه نو هغې که کړي نو ته هغه نه معافي وغواړه خو معافي غوښتل په ځان باندې اره راښکیل دي ځان معاف کړې نفس چاته بل ته داسې وایي نو خط پته ولیکه په ما معاف کړه تانوي رحمت الله علیه فرمایي ایماله به خلک راتله خو ډېر خلکو بدنامو دی هندوستان کې دا قبر پرستو بدعتیان ډېر هغه پسې به یې خبرې کولې خو ډېر لوی سړی و خو بیا به یې چې معلوم کړه چې دا خو ډېر ښکلی انسان دی خلکو نه اولیا جوړ شو شاګردانو نه ویلې محدثین او فقهاو څومره ښکلي خلک نو هغه وله راغی وي ما نه خلک راځي ما ته چې ما معاف کړه څه مې ویلې ما مې معاف کړه وي زه ورته داسې وایم چې ته ما نه معافي غواړې نو په یو شرط دې معاف کومه ما پسې دې څه ویلي دې ووایه نو سړی چېرته ویلی شي دا زه ورته وایم چې معاف کوم د خیر دی که نه خو ما ته لږ ووایه نو چا باړه کې دا خیال لري چې ته خلک معاف کوې شرطونه ږدي نو بیا وروستو شاګردانو ته وایي دا مې دې لپاره وي چې ما ته پته ولګي لکه ته یو سړی مونځ نه کوي که نه بس د سپکوالي لپاره وي یو خو د هغې نو پوهېږې چې که خبره ټیکي چې ځان نه وباسمه لکه خلک وایي ته دا کار کوي نو که یا خبره ټیک وي نو زه به خپل ځان نه وباسم د دې لپاره تپوس کوم سړی به معافي غواړي او موږ د کم باغ مولی او ټیپر یو د دواړو جهانو سردار سید الکائنات علیه الصلاة والسلام یو ځل بیان ته ودرېدو خلکو نه معافي غوښته تقریر کې ودرېدو خلکو نه معافي غواړي چې پیغمبر علیه السلام چې د ګناه نه پاک دی او غیبتونه او دې نه دا خو غټه ګناه ده الغیبة اشد من الزنا د زنا نه سخته ده حضور پاک یو ځل بیان کو عایشه بیبي تپوس کې د زنا نه څنګه سخته ده زنا پردی ښځې سره بدکاري کول دا څنګه سخته ده ورته یې وایي چې سړی زنا وکړي ځکه سخته ده چې زنا وکړي که نه یو جینۍ باندې ظلم وکړي یا د هغې رضا یې نو دې بیا کچی نو دې دا ګناه ګڼي توبه وباسي او دا هسې چې مجلس کې قصې کوي او خلک یې هغې خبرې کوي او یو پسې بل پسې نو دا خلک ګناه نه ګڼي دا نه ګڼي نو د دې معافي نه غواړي نو چې نه غواړي نو سخته نه شوه هغه یو خو معاف شوه التائب من الذنب كمن لا ذنب له دا لزر شراب سکړي د الله ته وژاړه بس نه بس کوم کوم اسکل به به توبه وباسي معافي او د دې خلک معافي نه غواړي او بل دا چې زنا خو ستا ذاتي عمل دی حقوق الله دی یا الله چرس مسکلو بس نه بس کوم معاف مې کړي
او چې پردي غیبت دې کړی حقوق العباد دي چې هغه نه معاف کړي نو معاف کېږي نه